او سنت طریقو ته به راسو. دا هم سنت طریقه ده چې تاسو خپل د میرمنې سره بازی وکئ. حضرت مسلم خپل د میرمنو سره بازی کول یا تفریحي کارونه یې کول، دوی یو د بل سره دی پلی کول. موږ د میرمنې سره بازی کوو، بازی خو هلته پرېږدو، هغې ته وهل ورکوو، هغې ته بدې خبرې کوو، پیغورونه ورکوو، هغه شرمنده کوو، هغه کوشش کوو چې د غلطو خبرو په کنټرول کې راوړو تر څو هغه جرأت ونه کړي، هغه زموږ څه ونه غواړي. خپل د میرمنې غوښتنو ته په حوصله سره غوږ ونیسئ او کوشش وکړئ خپل د اقتصاد مطابق د هغې غوښتنې به راورده کړئ. کې نسئ کولی هغې ته داسې د یو مینې فضا جوړه کړئ چې هغه تاسو قبول کړي څه رقم چې یاست. نه دا چې ستاسو میرمن ستاسو څخه دومره نفرت ولري چې هغه خپل ځان په ښایستو کالو خطا باسي. ښایسته کالي اغوستل یا ګران کالي اغوستل دا ستاسو د ښځو د ژوند هدف یې. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې تاسو هغو ته مینه نه ورکوئ. باید ستاسو میرمن ستاسو سره فرینډشپ ولري، دا فرینډشپ تاسو جوړ کړئ. ګورئ دا هم سنت طریقه ده چې تاسو خپل میرمنې ته مثلا ورغږ کوئ چې پلانکۍ جانې، دوهم پلا په بل نامه ورغږ کړئ. دا چارچوب د سنتو عملي کوي خپل مشترک ژوند کې. خپل د میرمنې غوښتنو ته غوږ ونیسئ. زما میرمن زما څه څه غواړي، پر میرمنې حکم مه کوئ. حضرت مسلم کله هم خپل پر میرمنو حکم نه کاوه. هغه خپل میرمنې دومره مینه یې ورکول چې هغوی خپله په خوښي خوښي د هغه خبره منله. زموږ دا په زوره په مني، که زور په مشترک ژوند کې راغلی دا مشترک ژوند د منځه ځي. نو کوشش وکړئ چې تاسو د انټرنیټ څخه د مشترک ژوند حدیثونه راپورته کړئ، هغه مطالعه کړئ او هغه خپل په ژوند کې عملي کړئ. بیا تاسو کولی شئ ډېر ښه مشترک ژوند ولرئ او ډېر په ښه طریقه سره خپل مشترک ژوند پر مخ بوځئ. که تاسو اسلام خپل په مشترک ژوند کې عملي کړئ، یوه ګټه یې دا ده چې تاسو د اسلام ښه انځور و خپلو خپلوانو ته وړاندې کولی شئ او هغه بیا ستاسو څخه زده کړي. تاسو کولی شئ نړۍ ته دا ښکاره کړئ چې زموږ دین موږ ته دا رقم څه راکړي، زموږ دین داسې ده. لیکن موږ دا کار نه کوو. زموږ ماشومان موږ په خشونت کې لوی وو، موږ په غلطه تربیه کېږو، موږ په اسلامي چوکاټ کې نه تربیه کېږو. موږ دومره غلط تربیه کېږو چې کله نجونې مو د کوره ووځي لږ ازادي ورکړي، هغه اول خپل پوړنی غورځوي، وایي دا پوړنی ماته د غلامۍ ارزښت لري، دا پوړنی زه محدوده کړی یم، ځکه چې تاسو هغې ته اسلام نه ده ورښولی، تاسو هغې مینه نه ده لیدلې. هغه داسې فکر کوي چې اسلام دا ده چې خشونت وکړه، اسلام دا دی چې معاینه پچپلاخه ووه، اسلام دا ده چې هغې ته لغتې ورکړه، سکان ورکړه. دا شیان دا زده کوي، هغه تښتي، سبا ځي امریکایي مېړه کوي. نه دا شیانو ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا زده کړو او عملي یې کړو.